غټ مشکل چې دی هغه دلته دا دی چې دغه میسنګ پرسن چې موږ ورته وایو ژوندي ورک انسانان دا ډېر غټ مشکل دی که هغه بلوڅان دي که پښتانه دي. پښتانه هم په بلوچستان کې ورک دي؟ او ډېر زیات ورک دي. دا اوس د خیبر په جرګه کې موږ بقاعده د دې ډیټا راټوله کړه، په هر ولسوالۍ کې پښتانه ورک دي. د بلوچستان په ځینو دا جنوبي پښتونخوا مطلب ژوب، لورلایي، داسې راځه بیا تر چمن تر پښینه دوکۍ ارنایي دلته ژوندي پښتانه ورک دي. اوس داسې دی چې دلته هغه خوف هغه ویره دومره جوړه کړې ده چې ډېر داسې کسان موږ ولیدل، موږ په خبر یو چې د دې سړي سره دا پیښه سوې ده، خو هغه موږ ته خپل ډیټا چې هغه موږ راټولوله هغه یې موږ ته نه راکوله. ویرېدل دلته هغه ویره هغه خوف دومره جوړ کړی دی. یعنې دلته یو په داسې طرز باندې دغه ریاستي ظلم جبر روان دی چې دوی وایي زه به دې وژنم هم وهم به دې هم وسایل به دې هم لوټم او ته به فریاد هم نه کوې، ژاړې به هم نه. یعنې دا چې اوس هغه پښتانه دي موږ په خبر یو چې پلانکۍ دماکه کې د دې کور هم یو شهید سوی دی، هغه موږ ته د خپل شهید نوم یعنې د پلار نوم ډیټا موږ ته یې نه راکول. تر ډېره حده پورې موږ خبر یو چې په دې کور کې یو سړی دی، یو ځوان دی، دا ورک دی، لاپته دی، خو هغه کور والا یې موږ ته ډیټا نه راکوله. اوس وجه څه شي ده؟ وجه دا ده چې د دې ریاست ویره د خوف دی چې دا ریاست هر څه کوي بیا انسانان ویرولي دي چې ته به غږ هم نه کوې، فریاد به هم نه کوې. څومره کسان ورک دي بلوچستان سره؟ پښتانه که چیرې پښتانه تقریبا دا چې دغه اوس د خیبر جرګې دپاره په ټول وطن کې موږ وګرځېدو، هغه خلک چې موږ ته یې ډیټا راکړې ده یا موږ به خبر وو هغه چې موږ راټوله کړې ده، یعنې تقریبا چې څونه ډیټا موږ راټوله کړې ده د هومرې نور هم داسې ډیټا شته چې هغه راټوله سي، خو هغه خلکو موږ ته نه راکوئ. نو تقریبا ته 800 نه واخله تر 1000 پورې دا دلته په جنوبي پښتونخوا کې پښتانه ورک دي. پښین دی، چمن دی، کلا عبدالله ده، کوټه ده، بیا داسې زه. او دا څوک دي؟ مطلب د سیاسي کسان دي؟ په دې کې سیاسي کارکنان هم شته، په دې کې طالب علمان هم شته، په دې کې مطلب داسې کاروباریان خلک هم شته، په دې کې لوبغاړي هم شته په مختلفو نومو باندې. او دا ذکر خو هغه مشرف په خپل کتاب کې هم کړی دی چې ما دونې پښتانه پر امریکا باندې خرڅ کړل، دونې خلک هم پر خرڅ کړل. نو دا داسې مشرف پر امریکا باندې خرڅ کړل، بل جرنیل رالی په یو بل منصوبه کې دا وکړل، خو دا دي ټول پښتانه یا بلوڅان. نو غټ مشکل چې دی دلته په دې صوبه کې دغه دی. دویم دلته ډیت سکواډونه یې جوړ کړي دي، که هغه د بلوڅ وطن دی که هغه د پښتون وطن دی، هغه ټول د ریاست په سرپرستی کې دغه کار روان دی. دا فکر کوم دا په افغانستان کې مو هلته داسې نوم ورکړل شوی د اربکیانو په نامه یو داسې نوم یې ورکړل شوی، دا ډیت سکواډ دلته داسې د ځایي کسانو ته اسلحه ورکړي داسې به وي؟ مطلب ځایي خلک دي، اصلي ریاست ورکړي دي، راداریان ریاست ورکړي دي، محلي پولیس هر څه نه یو خو پولیس دي، دا بس دغسې عام پرایویټ خلک دي. دا ډیټ سکواډ دي، خپل پرایویټ ځایونه یې دي، خپل پرایویټ جیلونه یې بقاعده جوړ کړي. مطلب خلک ولې ځي دې ته؟ څوک زه یم زه ولې ځم، ما ته تنخوا راکوي، څه راکوي؟ عام سړی خو دې ته نه ځي، داسې فکري شعوري خلک خو نه ځي، خو هغه لړلي خلک، هغه ډرګ مافیا، لینډ مافیا، هغه د منشیاتو کاروباران یا هغه قاتلان چې هغه په خپلو علاقو کې په مختلفو جرایمو کې راغلي، بقاعده هغه خلک راځي، دا ټول ورسره ملګري د دې سرپرستي ریاست کوي، دې ته راداریان دي، د تورو چټو موټران سلاوي، دا ټول ریاست ورکړي دي. دا د ورځې د ریاست لپاره کار کوي، د شپې بیا راوځي عام خاص ولس تنګوي. دا زموږ په وطن کې ډېر یو لوی مصیبت دی. او دا چې دلته داسې خلک وي چې هغه د ریاست د دغه ظلم په خلاف باندې غږ پورته کوي، یعنې په ولس کې شعور راولي، ریاست د دغه خلکو په ذریعه باندې هغه خلک بیا د منځه باسي. او د دوی بیا څه ګټه ده؟ نو دې خلکو ته پرې هینډ ورکړی دی په دا اړ کې چې دی څونې کار د ریاست لپاره کوي، د غونې د ځان لپاره کوي، پر مځکو قبضې کوي، د منشیاتو کاروبار کوي، په یو علاقه باندې ویره مسلطه کړې ده، غلاوې کوي، داسې نور ډېر داسې جرایم پیشه عناصر دي چې پاکې دی ملوثه دي. د خو دا ګټه ده پکې. اوس که چیرې دلته یو د ریاست یو ریټ قایمه سي، دلته قانون راسي، نو بیا خو د یو عام سړی دی، بیا به دی ځي یو ځای به یو کښت و کرونده کوي، یو مزدوري به کوي. خو دلته یو معتبري په لاس ورغلی ده، خلک دي، انسانان دي، بدماشي ده، قبضې دي،
کاروبار دی نو دا خو دلته دا ګوره دا د ریاست په خوښه باندې دا کېږي. اوس ریاست دغه کار په پنجاب کې نه کوي، برته هغه زموږ خبره هغه ځای ته ورسېږي چې ځکه دا د ریاست په خوښه باندې کېږي چې زما وطن یې ټارګېټ کړی دی، په دغه محکومو کومو کې دي دغه مسایل پیدا کړي دي. ولې چې دغه محکوم قامونه د دې مسایلو سره ووځي، دا تعلیم وکړي، دا پوهه حاصله کړي، نو هغه خو دستي د خپل حق، د خپلو مدنیاتو، د خپلو وسایلو خبره بیا کوي. بیا هغه د ریاست څه د دې شانو غوښتنه کوي. نو ریاست دغه محکوم قومونه په دغه مصیبتو باندې اخته کړي دي چې دا دلته انګیج وساتي، مصروف یې وساتي، او دی دلته خپل استعماریت برقراره وساتي، دغه قومو استحصال دی په دې شکل باندې وکړي. نو دا مشکلات سته. بل زموږ دلته په جنوبي پښتونخوا یعنې بلوچستان ایالت کې دا قامي دښمنۍ، قامي بدیانې، دا ډېر لوی ستونزه ده. دا د خلکو خپل ذاتي دغه دی نه، په دې کې بالکل په دې کې شک هم نشته، د خلکو خپل ستا، خو داسې هم نه دي چې دا څومره دي دا د خلکو خپل دي. په دې کې هم د دې ریاست لاسونه ککړ دي. لکه څنګه؟ یعنې زموږ دغه کلا عبدالله سیمه ده، 4-5 لکه شاوخوا بیا د هغوی آبادي نفوس وي. په دې 4-5 لکه آبادۍ خلکو کې تقریبا کوچنۍ او غټې چې ټولې سره راواخې د 400-500 پورې دا بدۍ دي. اوس زه دا منمه پښتانه دي، جذباتي خلک دي، پر یو پلو، پر یو پټي، پر یو بله مسله باندې به یو بل سره خوش کړي، یو بد به رامنځته سوي، خو دا به یو 50 بدۍ وي، دا به یو 80 بدۍ وي، دا به 100 بدۍ وي، دا 500 بدۍ دا نه منم. په دې باندې دا نه منم چې د پنجاب آبادي ده، دا اوس په تېره مردمشماري کې تقریبا 11 کروڑه شاوخوا دوی لیکلې ده د پنجاب آبادي. په دې 11 کروڑه آبادي پنجاب کې موږ نه ولیدل چې د پلانکي پنجابي او د پلانکي پنجابي بدي ده سره د پولې او د پټي مسله ده، دونې پنجابیان یې مړه کړل، دونې پنجابیان یې مړه کړل، دوی خو هم قومونه لري. ستا مسلې خو ستا دا ده، داسې خو نشته لکه زموږ د کلا عبدالله سیمه. زما د په کلا عبدالله سیمه کې چې څومره خلک په بدۍ کې وژل سوي دي، په دغه قامي دښمنیانو کې، په ټول پنجاب 11 کروڑه آبادي کې څوک نشي ثابتولی. هلته ګوره د قانون ریټ سته. دغه زموږ د دلته بدیداره خلک چې دلته وسیږي یا ژوند کوي، ته ووینه 10 شل موټره په پسې، په هر موټر کې 5 وسلوال خلک وي دلته وسیږي. دغه خلک چې پنجاب ته ولاړ سي، دا یوه سړي ته ماته ټوپک ګرځولو اجازت نشته. ګوره دلته حکومتي ریټ قایمه کړی دی، زما په وطن کې دلته پرېڼ ورکړی دی. د دې زه یو مثال در کوم، یو خو دا چې په پنجاب کې د 11 کروڑه آبادي د دونې نسته، زما په یوه ضلع کې 500 بدۍ دي. په دې کې د دې ریاست ګټې دي. یو خو داسې ګټې دي چې یو قوم دی د هغه په بدیو په بدو باندې اخته کړي، د دې قومه څه هره سیالي پاته سوه، سیاست ځینې پاته سو، د بچانو تعلیم ځینې پاته سو، روزګار ځینې پاته سو، سیالي ځینې پاته سوله، دی به بیا خپل بدي چې د هغه پالي. نو دلته چې بیا ستا څومره وسایل وي، ستا څومره مدنیات وي، ریاست پر ډېره اسانه باندې راتللی سي، پر هغه باندې خپله قبضه کولی سي. ولې د هغې خاوند چې دی هغه په بدي اخته دی، هغه په مټې خپله بدي وکړي، نو دا ریاست ته یو فرېډ سو. بله خبره دا ده، ما مخکې مې دا خبره کړې وله، او حقیقت دی خامخا به موږ وایو، که دوی اوس خوا په بدۍ کې نه بدۍ. ما دلته په دغه کلا عبدالله سیمه کې داسې د یو خلکو سره مجلس و، ما ورته وویل چې تاسو سره ملګري سئ، 30 کسان معتبره خلک، سپین ږیري خلک، علما خلک، دلته چې نږدې د دوی هر یو صاحب ناست دی، کمانډر دی یا کور کمانډر دی، هر څوک چې دی ورسئ د خپل وطن دپاره یو ښه یونیورسټي ځینې وغواړئ. دی داسې درته وایي چې دا زما کار نه دی، نه دا زما اختیار دی، دا خو د حکومتو کار دی. یو ښه کالج ځینې وغواړه، نه یې درکوي. یعنې یو ښه اسپتال ځینې وغواړئ چې د خلکو علاج پکې کېږي، نه یې درکوي. یو ښه د اوبو یو منصوبه ځینې وغواړه، مطلب د انساني ژوند ورسره، یعنې یو ښه کارخانه یې چې دلته نه یې درکوي. خو بیا د هغه سړي ته مال ورسه په دفتر کې یا کور ته یې کړه، ورسره ووینه، ورته د پلاني تر بره سره مو پر مځکه باندې داسې خبره ده یا داسې کیسه ده چې څو کلاشینکوفونه دي په کار بیا دی درکوي، چې څو د تورو چشو موټران دي په کار بیا دی درکوي. د دې څه مطلب سو؟ د دې مطلب دا سو چې په کوم شي باندې زه تباه کېږم، هغه زما تر ډیمانډ، زما تر غوښتنې 2-3 واره زیات راکوي، او چې په کوم شي باندې زما کام ترقي کوي، پرمختګ کوي، هغه دلته نه راکوي. نو د دې ژوندي مثالونه دا دي. ځکه موږ دا وایو چې په دې کې هم دوی ککړ دي، په دې کې دوی ککړ دي. که دوی وغواړي دلته خپل
ریټ دوی سار قایمه کولی شي، لیکن دوی ایله کړي دي د خلکو ته فری هینډ ورکړي دي، فری چټې ورکړي دي. ولې په دې باندې چې دغه زموږ د وطن دغه نوی نسل چې را ځوانېږي دا په دې فکر کې راسي، دوی د وطن فکر د ځای نه وباسي، دوی د کام تاریخ باید دوی په ځای کې نیسي را، دوی دغه چې نصاب یې زموږ څنګه جوړ کړی دی ته دا زموږ نصاب واخ. یعنې زما نصاب دی زه خپل بچي ته وایم یو خدا دی چې هغه په خپله ژبه کې زه نسم ورته ویلی، پردۍ ژبه په زده کوم. دا د دنیا د ټولو اصولو خلاف دی. د دنیا چې څومره پرمختللي قومونه دي، که چاینا ده، که جاپان دی، که د دنیا هر نور قومونه ته راواخله، ټول یورپ دی، امریکا ده، هغه په خپله مورنۍ ژبه کې خپل بچیانو ته تعلیمونه ورکوي، ځکه هغه دوی پرمخ تللي دي. یو خو چې موږ دغه پاتې د دې یو وجه هم دا ده چې موږ په خپله مورنۍ ژبه کې تعلیم نشو زده کولی، پردۍ ژبه په زده کوو. یو خو پردۍ ژبه په زده کوو، بل چې دغه نصاب کم جوړ دی په دا نصاب کې ته یې راواخلې، دا په دې کې د پښتنو د افغانانو کم ذکر شته. زموږ اتلان پکښې دي نسته پکښې، زموږ د تاریخ ذکر پکې شته نسته پکښې، زموږ د وطن خبره پکې شته نسته پکښې. ټول د درواغو یو نصاب یې جوړ کړی دی. موږ بچیانو ته موږ وایو میجر عزیز بټي دی، راشد میناس دی، پلانا دی، ډنګانا دی. وروره دا یعنی دا د پنجاب خلک دي، زما د وطن خلک خو دا نه دي. زما ایروز چې دی هغه باچا خان دی، هغه خوشحال خان خټک دی، هغه رحمان بابا دی، هغه احمد شاه بابا دی، هغه میرویس نیکه دی، هغه غازی امان الله خان دی، هغه شهید ډاکټر نجیب صاحب دی، هغه خانشید عبدالصمد خان دی، هغه فقیر ایپی مرزا علي خان دی، هغه شهید عثمان خان کاکړ دی. داسې په لکونو، داسې علي وزیر دی، داسې منظور پښتون دی، داسې نور خلک دي، لیکن د دې ذکر نسته پکښې. د خلکو ذکر دی، بس موږ بچیان یې زده کوي. اوس د دې نتیجه چې ده، د دې نتیجه دا ده زموږ بچیان که تعلیم نه پکوي هم پاریان یې په نن سبا زمانه کې وکې په وکې چې راغټ سي ستا ورته امیدونه یي چې یاره دا خو نو ښه تعلیم یافته بچی سو، هغه د افغانیت په حواله، د قام په حواله، د وطن په حواله هیڅ معلومات هم نه لري. او چې د ده پوښتنې ځینې کوي بیا لکه طوطي داسې درته غږېږي. دا قومونه خو داسې ختمېږي، دا د قومو شناخت او پیوچان خو داسې ختمېږي، دا داسې د تاریخ څه وځي لکه دوی چې دا دغه دي. نو موږ دا خبره کوو چې دا په دې هر څه کې چې پښتون تباه کېږي یا دا نور محکوم قومونه کې څوک هر څه بولي، زه دا که یو پښتون په کور کې په تبه باندې مري هم دا زه د پنجاب سازش بولم. ولې دا پنجاب دغه یو سوچ د دې جوړ شوی دی چې پښتون افغان به حیثیت کام دوی د منځه سوړي. که هغه په تاریخ کې موږ د کردار راواخ کې اوس راواخو، نو دا چې بهر شکل کې دلته دا واقعیات کېږي، که دلته پر دا سړک باندې یو اکسیډنټ کېږي دا هم د پنجاب سازش دی. ټول پنجاب کې دي موټروي جوړې کړي دي، یو رینج ټرین دی، بهترینه منصوبې دي، منیجمنټ یې زما په وطن کې یوه داسې منصوبه نه جوړه. دا د کوټ او د کراچي روډ دی، څو زره انسانان په دې کې ووژل شول، څو زره انسانان په دې کې په اکسیډنټ کې خپل ژوند د لاسه ورکړي، دوی نه جوړي. که چیرې دا اوس د پنجاب یو منصوبه والی بیا به دا وختي لا جوړوئ. د پنجاب د یو عام کلو څه چې سړکانو موزي ته ورسه هغه وګوره، اوس موږ دلته دغه لویه لار وګوره چې په لکونو پښتانه له دې خوا هم ځي له خوا هم راځي. نو دا د پنجاب سازش دی.